شاته وخېږه او زه مخکې له خپل خاوند سره کېنم. ولې مور شاته کېناسته او ته مخکې راغلې؟ ما سوچ وکړو چې مور به شاته په سهولت ناست وي او ما به د هغه ښځو خاوند مخکې به داسې ګپ شپ ولګو. حاجي زما ذهن له یو سوچ راځي چې هغه ورځ چې ستا مور وه نو هغه دې مخکې کېنولې وه. کار خو دا وه چې هغه ورځ د هغه هم شاته ښکلې په سهولت باندې کېنولی که نه ذهن دې بنو. هغه ورځ هم ته زما ښځه وې او نن هم زما ښځه وې چې نن ته زما سره په مخکې سیټ کې ګپ شپ دپاره کښېنې. نو په کار خو دا وه چې هغه ورځ هم ته مخکې ګپ شپ دپاره زما سره ناسته وې. نه بچوړیا زه شاته په طبیعت ناسته یم تاسو مخکې. مانو مانو دا اصل کې ما جوړې راوړې په طبیعت مې ډېرې زیاتې ښې ولګېدې. نو دا یوه جوړه چې ده که نه دا زما د مور ده او دا دوه جوړې چې دي په دې کې به دا شو کې که نه چې دا ستاسو دي. یو به خپلې مور له ورکړي او یو به تاسو والي. دا به زما د مور شي او په دې کې ستا مور ځان لپاره. ته ځان له څوکې او ځان له څوکې ښه شی دې په خپلې مور سوځي او دا کباړ دې په موږ سوځي. مور پورې دې پشاړې کېدلې چې دا ستا جوړه دې په ما غېله لېږله. اصل کې دا جوړه ما خپلې مور له اخیستې وه خو تا زما نه واخیسته خپلې مور له جوړېږله او دا جوړه دې زما په مور سود نه وه. ګوره د کله چې ما ته واده کړې زما تا ته خیال دی چې زما مور ته تا په زړه کې ډېره زیاته ورانه ده خو زما مور بیا هم ستا په سر بده خبره نه وړي. که چېرې دا بله خواښ وې نو کور په کور به یې ته شرمولې خو زما مور ځان هم نه شرموي او زما د عزت دپاره تا ته ډېر ناکام کوي. ته ولې نه پوهېږې؟ زه په نورو خبرو نه پوهېږم خو زه به جوړه خوښوم او زما مور له بیا ابوبکر بچوړیا ګوره مور اواز وکړو شور مه کوه چې مور څوک. ابوبکر بچوړیا بچوړیا کې ابوبکر بچیا بیا اوس کوی مشورو کړی دا مور داسې تنګول راغستې دي ما تاسو له جوړه راوړې وه هغې دې زما د لاسو نه واغسته خپلې مور له ویوړه او اوس یې واپس راوړه او ما ترې راته وکړه چې دا کمزوري جوړه ده. زه خو د دې په حساب نه پوهېږم. تا ما له کمزوري جوړه راوړې وه تا ولې داسې کول بچیا؟ مور ما ته پته وه چې دا به له ما نه ستا جوړه اخلي او خپلې مور له ویلي نو ځکه مې کمزوري راوړله. بچوړیا خیر دی هغه مه خفه کوه بله ښه جوړه وله راوړه زه بچی لاړ شم. مور چې په تا یې ښه جوړه نه وه سو دې او د دې مور رانه ښه جوړه ونه لیده. الله دې تاسو پوه کړي څه به ووایو. واخله جارو
نن نه پاخوا به دې کور کې ما سره نمبر کې زی جارو کا ځینې پس لوښي وینځه که نه دا کور ته پرېږدم او نه ستا زوی ته جوړه یم نه بچوړیا داسې مه وایه چې څنګه ستا خوښوي هغسې به کومه د خپل کور ورانولو سوچ مه کوه بیا راکه دا جارو واخله دا جارو اور چې بلیږي لوګې تخیجي دا به لوګې لمبې زما د زړه نزینا اور ته هجران خاورې ریکړم چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه انتها نه ده مور دا زه څه وینم بچوړیا داسې څه خبره نشته دا انګور مې د کور کارونو ډېره ستړې کړه نو مې راشه چې دا ځای زه په خپله جارو کومه په دې کې هغې ته هېڅ ګناه هم نشته ګناه شته مورو په کار خو دا وه چې تاسو جارو راغستی وی او هغې تاسو کار ته نه یې پرېښودی خو تاسو ما ته د هغې صفایي مه کوئ هغه زما ښځه ده هغه زه ډېره ښه پېژنم څه شوه هغه څه شوه بچوړیا خبره واوره مانور مانور څه شوې مانور څه شوې مانور څنګه څه شور در راغستی دی ستا دا جرأت چې تا زما په مور باندې د کور جارو جوړ کړه څنګه چې ته په خپلې مور خفه کېږي داسې خفګان تا له په مان پکار دی ولې زه ستا ښځه نه یم او غلی شه ته زما ښځه یې او زه ستا خوښ وی نو تا به زما د مور خیال ساتو زما د خاطره خو تاسو ښځې صرف خاوند اخلئ او خلک وله نه وي خوښ خو ما هم نن یوه فیصله کړې ده تا زما د مور سره دا سلوک وکړو نو ته زما قابله پاتې نه شوې او نن زه تا ازادومه ته په ما طلاقه ته شرمېږي نو چې ستا په خوله دا لفظ راځي مور خبره داسې ده غلی شه ستا د کور د ښځو په کارونو کې څه کار دی دا د کور خبرې دي موږ ښځې په خپلو کې ښه پوهېږو ستا پکې کار نشته د خپل کار سره کار ساته مور چې تاسو په پکېږئ زه به څه نه وایم خو دا خبره ضرور کوم چې دا ښځه په دې کور کې نو زه به دې کور ته نه راځم مور ما له نه وه پکار چې ما به تاسو د کور کار شروع کړو زه په خپلو غلطیانو پښېمانه یم ما چې دې وخته پر تاسو سره کوم سلوک وکړو زه د هغې معافي غواړم بچوړیا داسې مه وایه ما خو چې تا ته څومره ناکام کړی دی نو د خپل زوی سترګو ته مې کتلي دي او د هغه دپاره مې تا ته د لور نه کم نظر نه دی کړی زویه مور ما له هم پکار وه چې ما د خپل خاوند د سترګو دپاره تاسو ډېر خیال ساتلی او خیر د نن نه بعد زما د خپل خاوند سره او تاسو سره دا وعده ده چې زه به هر څه ستاسو په مرضۍ کوم تاسو به دعاګانې کوئ او زه به د کور کارونه او ستاسو خدمت کوم بچوړیا الله دې راته سره زما د زوی ژوندی لره د خواخې صبر اخلاقو او برداشت رنګ راوړو او د انګور کور یې د بربادۍ نه بچ کړو او د کور نفرتونه یې په خوشحالو او اتفاق کې بدل کړو یاد دې وي چې کومه مور د لوریانو په خبرو کې راغله نو د هغو کور آباد نه پاتې کېږي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ